بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ استاد دریم درس دی. موږ مخکې درې خبرې بیان کړې، تعریف، موضوع، غرض دا موږ تفصیلی بیان کړو. نن څلورمه خبره ده لسو خبرونه چې فائدہ د علم التجوید. موږ د علم التجوید حاصلو د دې فائدہ څه ده؟ راځي دا وپېژنو. تحصيل رضاء الله تعالى وسعادة الدارين. الله رب العالمین رضا حاصلول او بل د دوړو جهانونو کامیابی ده، په دنیا کې هم کامیابی ده او آخرت کې هم کامیابی ده. پنځم حکم د علم التجوید. د علم التجوید حکم څه دی؟ دا علم زده کول فرض کفایي دي او قرآن کریم صحیح لوستل فرض عین دي. ازي اور په دې باندې ځان پوهیږو چې دا فرض کفایي څه ته وایي او فرض عین څه ته وایي. فرض کفایي دي ته وایي چې په یو علاقه کې د یو مسلمان د خوا ادا شي نو د ټول علاقې د خوا کافي کیږي. لکه فرض مثال د جنازې لمونځ دی، په دې علاقه کې یو مسلمان د دې علاقې نه لاړو د جنازې لمونځ ته نو د ټول مسلمانانو غاړه ور باندې خلاصه شي. دغه شان هغه فرض عین څه ته وایي؟ فرض عین دي ته وایي چې هر یو فرد باندې چې جدا جدا هغه لازمي وي. لکه پنځه وخت لمونځ، اوس پنځه وخت لمونځ فرض عین دی، په هر مسلمان باندې جدا جدا لازمي دی. نو د قرآن کریم د تجوید د علم زده کول دا فرض کفایي دي. که په دې علاقه کې علماو دې لپاره 40 میل اندازه ښودلې د تجوید علماو، نو که په یو علاقه کې یو مسلمان د تجوید علم حاصل کو کافي کېږي. خو قرآن کریم ګوره صحیح لوستل دا فرض عین دي. هر یو مسلمان غټ وړوکی ماشوم او هر ښځه ټول باندې لازم دي چې قرآن کریم څه وکړي؟ صحیح ولولي. امام جزري رحمه الله دې باره کې وایي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. دا ما ورته خالي اشاره کړې ده. نو د امام جزري رحمه الله هم دا مسلک ته چې قرآن کریم صحیح لوستل فرض عین دي او څوک چې قرآن کریم صحیح نه لولي نو دا ګناه کوي. او ان شاء الله العزیز دا به د لحن په بحث کې راشي او دا به د وقف په بحث کې خبره راځي. شپږم خبره هغه د لسو خبرونه واضعین یعنی بنسټګر د علم التجوید. د علم التجوید چا وضع کړی دی؟ په عموم کې خو اول دا یاد کو چې د دې علم وضع په 1900 هجري کې شوی، خو د دې علم دا بنسټګر او واضعین په دوه قسمه دي. یو ته ویل شي من حيث الاداء، دیم ته ویل شي من حيث القواعد. من حيث الاداء خبره خدا خو واضحه ده چې د دې بنیاد هغه محمد عربي صلی الله علیه وسلم اخیر. ځکه اول تلفظ هغه قرآن کریم باندې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی او د جبرئیل نه زده کړی دی. اولا تلفظ ور باندې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی، د بنیاد اخودین کې نبی صلی الله علیه وسلم. دویم من حيث القواعد. من حيث القواعد د دام په دوه قسمه دي، یو اجمالی قواعد دي، یو تفصیلی دي. اجمالی قواعد خو ابو الاسود الدويلي رحمه الله یخي دي د عمر وعلي رضی الله عنه په خپل باندې د تجوید علماء لیکلي دي. او تفسیری به مشهور سو امامان دي. اول امام ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد فراهیدی دا د بصری عالم دی، تبع تابعی دی، ناشنا عالم دی. د چې د قواعد خېری تاریخ ولادت د هجری دی، وفات د 120 هجری دی. دیم امام عامر بن عثمان چې مشهور دی په سبوی سره، دا نو مشهور عالم دی د نحو او اظهر من الشمس دی، ټول پیژن په سبوی باندې مشهور دی. ولادت د 130 هجری دی او وفات د 130 هجری دی. دریم عالم امام يحيى بن زياد الكوفي دی چې دا مشهور دی په فرا سره، دی د تجوید بنیاد خو دی. خو تفسیری قواعد ولادت د دې په 180 هجری کې شو، وفات د دې په 200 هجری کې شوی. دا درس چې مونږ ویلي دا ځان سره خو ولي کوي، یاد کوي، زده کوي، صحیح ان شاء الله، او ځان سره بار بار تکراروي. مونږ ویلو چې مونږ هر ورځ د مقدمه الجزري نم بعض اشعار وایو، بعض نه بلکې ټول یو په تدریبي ډول یو به. اول شعر مونږ ویلو، دویم نمبر شو، نن دریم نمبر شعر دی. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. بين محمد وآله وصحبه
ومقرئ القرآن مع محبه. نو امون چې شعر ویل ټول ځان سره یاد کړئ. يقول راجع في رب سميعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. السلام عليكم.